سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو ته. زما ویډیو به د ګمبیری ډاک مشرقی ولایتونو ننګرهار کې چې کوم انټرنیشنل هوای میدان جوړیږي د هغې باره کې به وي. موږ افغانانو په تاسې باندې خپله غاړه خلاصو، حقیقتونه تاسې ته ویو، خاینان تاسې ته ښیو، خیانت تاسې ته ښیو، نور ستاسې خوښه ده. او د افغانستان خلکو خصوصا د مشرقي کې چې کوم دا ولایتونه هستي، اول خو تاسې دې ته فکر وکړئ چې په 3,500 جریبو کې هوای میدان په افغانستان کې جوړیږي. اول ته دې منافقت ته وګوره، اول ته دې دغه ته وګوره چې 3,500 جریبو کې دا چېرته د لندن هوای میدان په 3,500 جریبو کې جوړ شوی، د امریکا هوای میدان په 3,500 جریبو کې جوړ شوی، د دوبۍ جوړ شوی. دا ښکاره یو ښکاره چل خو دا چل دی. بل موږ هوای میدان په مشرقي کې غواړو، په مشرقي په ننګرهار کې خو نور د خدای بلا ډاګونه دي. موږ هغه شی غواړو چې شهید داود خان 15 کلن پروګرام و. موږ د کونړ اوبه په ګمبیری ډاک کې غواړو. موږ چې کوم کاکا مراد کوم کار کوو، موږ هغه شی غواړو. دا ګوره دا به تاسو ته په نقشه کې وښیي چې وروره جادونه به هم درته ودرېدا، دلته به ما دا عکس بې لګولې. هسې دروغ درب دي. دلته خلک راوسته وروره پیته میته یې کټ کړه. د وطن حالتو ته وګوره چې د سرو وینو وروره سرې وینې روانې دي. وروره روزانه موږ 1.5 شهیدان ورکوو او د دې کارونو ته وګوره. دا ښکاره وروره د پاکستان پروژه ده. پاکستان نه غواړي چې دا ځای ودان شي. کاکا مراد هم درته وروره صاحب مهربانه لاړو مړ کړو، شهید داود خان هم لاړو، هغې ته هم داسې جوړې شوې. نو دا موږ ښکاره دا د افغانستان د طبعي یو بل بنیادي خود کېږي. دلته نه په 80 کالو کې به هوای میدان دلته جوړ نه شي، او بیا په 3,500 جریبو کې دومره سرمایه د کوم دین راځي. دا ټول غله ډاکوان سره یو ځای شوي دي. د دې په طریقه غواړي چې دغه پیسې ووایي تاسو ته به څومره دی وروره خښتې مخته به راته یو څه ولګئ. هېڅ شی مې شی نشته دی. موږ به هوای میدان غواړو. موږ صاحب مهربانه په بل ځای کې د مشرقي چې په هر ځای کې ډاګه کې جوړوي، د خدای بلا ډاګې دي په ننګرهار په نورو ځایونو کې. نو موږ هلته هوای میدان غواړو. افغانانو پښتنو ورونو تاسې ته وایم د خصوصا کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار خلکو راوچت شئ چې دا شی دلته جوړ نه کړي. موږ هغه شی غواړو چې د ګمبیری ډاک تک شین غواړو، اوبه پکې غواړو، د کونړ اوبه پکې غواړو. دومره شهیدان خو ملا ورکړي دي په ډورلین او په کونړ په سیند باندې چې دومره نور موږ ورکو. هم موږ دې ته تیار یو چې په ګمبیری ډاک کې موږ ته څوک هوای میدان جوړ کړي. بل کې دې جوړ کړي، موږ یې غواړو خو دلته یې نه غواړو. دا ښکاره د افغانانو سره یو زیاتی دی. ښکاره ده د پاکستان پروژه ده. هغه نه غواړي چې د کونړ اوبه بل ځای ته انتقال شي او زموږ وطن پې آباد شي. کاکا مراد دا کار کوو، هغه یې لاړو د منځه یوړو. نو دغه زموږ ستاسو ته خبرې وي چې دا یو چل دلته جوړ کړی، دغه کې وروره پیسې وال کېږي. موږ او تاسې د جنګ په حالاتو کې چې کله سوله راله، کله دغه راله، انشاءالله موږ او تاسې به دا ټولې پروژې کوم چې د شهید داود خان وي یا نور وي دا به د خیر عمل کړي. فلحال موږ د دې شي بالکل مخالفت کوو. په ګمبیری ډاک کې موږ هوای میدان نه غواړو، په بل ډاګه کې غواړو چې په ننګرهار په هر ځای کې وي. موږ ته قبول وړ دی، دا موږ ته قبول نه دی. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ستاسې دماغ خلاص شي چې دا صرف ډالرو ته چل دی. دا یو څو کسان راغونډ شوي دي هلته په چوکیو ناست دي، نه وروره هوای میدان شته، نه هېڅ شی شته. داسې لوبې ټوکې دا سره کوي. خدای